ډېره مننه حاجي الحاج کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د هغو اولو کلونو لوبغاړی، کپتان، الراونډر، کیپر. ما تا نه مو په کابل کې سره ولیدل، مخامخ شو، نه په ننګرهار کې، نه په واشنګټن کې چې زه اوسېږم، بیخي په یو بل وطن کې استرالیا کې د دنیا په یو بل کونج کې مخامخ شو. ډېر خوشحال یم چې ډېره موده وروسته مې ولیدلی. شکر چې خاست او خدای مو خوشحاله لره حاجي صاحب. قربان دې شمه، زړه نه ډېر خوشحاله شوم او امریکا نه راغلې د خپل هیواد او د هیوادوالو او د کرکټ مینهوالو د دوی ټولو غم در سره او د لوبغاړو ښایسته انعکاس هم ټولو هیوادوالو ته وړاندې کو. لیدو یې ډېر خوشحاله شوم او بیا په استرالیا کې واقعا چې ما لپاره ډېره یو داسې تعجب خبره وه. نو ډېر زیات خوشحاله یم چې اوس تا سره یم. امیرجان صبوري ټولو ملګرو ته او مینهوالو لیدونکو ته هم مننه. ما وی تا دواړو ډک ډک د مینې سلامونه. امیرجان صبوری او شعر وی کو به کو نه مې رسد آدم به آدم مې رسد. بیا خاطره په دې پښتو کې همداسې وایي چې به غر په غر نه ورځي صنمه، چې وي ژوندون آخر به راشي. نو چې ژوند وي انشاءالله دا خاطره به وشي. زه هم ډېر خوشحال شوم ایس محترم. قصې خو ډېرې دي، خو زه غواړم چې تاسو راته د افغانستان د کرکټ د اولو کلونو قصې وکړئ. تاسو د افغانستان د کرکټ د تاریخ یوه مهمه برخه یاست. ستاسو کورنۍ تاج ملوک صاحب چې د افغانستان روزونکی و، ستاسو بلدور رسیګل عابد صاحب اوس په ځوانانو کې، افتاب عالم د اول ورځو نه هغه بنسټګرو کې تاسو حسابېږئ. د افغانستان د کرکټ د تاریخ مهم چپټر تاسو یاست. د کمپ نه د افغانستان کرکټ شروع شو، استرالیا ته راغی، بیا په استرالیا کې د ملبورن کرکټ ګراوند چې ام سی جي بلل کېږي، د دنیا تر ټولو غټ د کرکټ میدان بلل کېږي. دا دومره اوږد سفر. اول خو الله تعالی نه ډېر زیات شکر ګزار یم، د هغه مرسته وه ډېره زیاته. او بل ماشومتوب نه چې شروع کړم جهان لاله ډېره به اوږده شي. پېښور کې مهاجر شوي وو، پاکستان میچونه په تلویزیونو راتله، ساده خړ پړ روسۍ ټي وي به و که نه. نو بس کرار یې ورته د ټي وي خولې کې ناست وو او دا لوبې مې کتلې. شوق راغلی و. بیا یو دې وخت کې د شپږ نوي نړیوال جام شروع، هغې کې دا کینیا وه، هالنډ او داسې دا کنیډا، دا لوبډلې وې ډېرې کمزورې راته ښکارې شوې. او دې وخت کې زه او د مونږ دا رئیس احمدزی ملګری، دا د مونږ سره هملته کچهګړي کیمپ کې اوسېدلو، او بعض یې مونږ نور ملګري وو، دا نو ډېر زیات تکړه وو. یعنې ما شپږیزې په ټینس بال کې وهلې که نه. نو هغه یې ماشومتوب مې داسې نوم هلته کریمه یې که نه، کریم خان اوس که نه کریم خان صادق. نو هلته به دا د ماشومتوب کیمپ ژوند ډېره غریبي وه، ډېره سادګي وه. او د خپلو دا د پلار او دا د خپلوانو د دې ډېر له پامه بد راتلو که نه، په دې کرکټ کولو باندې ډېر شوق هم اخیستی و. نو وخت تېرېده او یوه ورځ دا خلک به راپسې دا د کلي کوڅو او دا د ښارو او دا د کلبونو والا چې بس چېرته به داسې چلنجي میچ و، وایي کریمه یې راولې که نه. او د مونږ دې وخت کې کور په دا تخته بیګ شاکس کې و. نو زه لوبې ته ورسره لاړم او دا اوس وړومبی ځل د ما پتلون واچو. د پتلون کې شرمېدو، هغې نه مخکې کالو مالو کې او پرتوک کې او څپلۍ او کله پلاستیکي چپړه کې، کله یو شی کله بل شی. نو چې میچ ته لاړو، میچ هم ناصر باغ کې و. نو زه لږ د ماشومتوب نه ډېر غیرتي یم، چا نه دا روپۍ نه غواړم، یعنې 2-3 ورځې تکلیف تېروم، ورور نه هم نه غواړم، پلار نه مې تر اوسه نه وي. نو هلته کرایه را سره نه وه. نو میچ ماښام ځان سره ختمېده، ټینس بال به عموم هر وخت همدلته ختمېږي. نو هغه ځای نه بس په منډه منډه، یعنې تقریبا ما ناصر باغ نه شاکسه پورې هغسې تخته بیګ باندې لار وه، په منډه دا بوټان به اچول، توره تیاره ده او په دا خوړو کې م راپورې وځم او ډېر یېرېږم هم که نه. خو لنډه یې دا چې ماخوستن جمو سره کور ته راورسېدم او پلار مې داسې په غوسه دی، دروازه کې ګرځي راپسې چې دا به کله راځي. چې کور ته راننوتم، و پتلون خو یې واچولی، ورته منډه دا بدل کړه، چې هلته ما پتلون بدل کړو، چاقو یې راواخیستو او ډرایور دا پتلون او دا شیرت مټې ټول راته وشکه. او اتې هغې نه بعد
مشر ورور مې ورسره ملګری شو د والو ګزارونه چې راباندې وکړل نو د عالم صاحب ته دا کیسه اوس یاده نه ده کېدای شي د ذهن یې وتلي نو دوی ما په سر ننګ وکړه هغو دواړو سره جنګ وکړو جنګ ډېر غټ شو ګزارونه عالم صاحب کور نه خفه شو او خفه شو بس لاړم هغه شپې ووتو جامې مامې مو وانخېستې شپږ میاشتې غیب و کور کې دومره زیات خفګان راغی پلار مې هم فقط قصه دا وه چې تا ولې کرکټ کړی دی زه کرکټ ته ناوخته رالم په کریا د وجې نه و داسې که نه نو شپږ میاشتې مونږ هم ډېر زیات خفه وو خو خیر ما وداسې ګل هماغه پیک وه کرکټ ته بتلو خو دغه وهلو دومره ډار کړم چې بس ماښام مانځه نه مخکې به بېرته د پلار راتګ مخکې نه ځان کور ته رارسوم شپږ میاشتې وروسته د سبا اختر ده او یو ځای کې میچ ده نو کراوډ ډېر زیات ده نو عالم صاحب د کابل نه بیرته پېښور ته راځي د کابل ته تللی کابل ته تللی تاسو خبر نه کرکټ دپاره چې کریم به وزه یو ځای ته رسوم او تاسو خبر نه نه موږ څه خبر یو ټلیفون هم نشته موبایل هم نشته خط مت هم نه لیږي خو یو ملګري ته یې ویلي چې کریم 1996 کال دا تقریبا د 1900 نه 2000 کال دی 2000 تکړه وم زه کرکټ کې همداسې ښه جوړ شوم نو هغه ته هم د ما ټیلنټ معلوم و چې دا خو اوس پاکستان کې لوبۍ نه که نه مهاجر ده باید دته اوس داسې یو کار وکړو افغانستان کې به د طالبانو نظام ختم شوی بس دې وخت کې دی عمل ته ده چې نظام یې ختمیږي کابل کې ده او بس بیا ډېر بندي شوی یم د دې وخت کې چې تم طالب یې که نه جمهوریت والا ونیولی د هغه عالم صاحب خپله کیسه دا به بیا وکړي خو شپږ میاشتې وروسته چې راغی او کراوډ ده نو ده سوچ کړو چې دلته به کریم او وستیګل ضروري هملته له موټر کوز شوی او منډې راوهلې اوس میچ مونږ ګټلی و چې مونږ ولیدلو نو ډېر زیات خوشحاله مونږ ډېر ښه ملګری مو مشر ورته څنګ خط یې راښکاره کړ وایي زه خو د افغانستان د کرکټ د فدراسیون رئیس شوم مونږ ورته وخندل وایي افغانستان او کرکټ دا ډېره لرې خبره ده که نه نو بیا لاړو پلار او هغه مور او هغه ټوله کورنۍ خوشحاله شو وخت تېر شو اختر تېر شو چې بیا لاړو بیا هم تقریبا هم دومره 9 میاشتې تېرې کړې بس بیا یې ورځې ما ته زنګ راووهلو وایي ملاقاتونه دي دلته او دا رئیس هم در سره را پیدا کړ رئیس احمدزی نو دا رئیس احمدزی هلته چېرته دکان کې کار کوو د ما خبرې به اوري بس ما داسې تاج محل غوښتي وو کرکټ مال یې جوړ دی له خیره او ما او رئیس اول ځل اوس مهاجرت کې زه خو ماشوم وم چې پیدا شویم راته یاد نه دي افغانستان نه چې وړم نو د خپل وطن ته چې نه لاړم په تورخم واوړېدم بس هماغه خوند بیا ما کله ژوند کې هم نه دی لیدلی بیا مازدیګر ورځې دا سړکونه خام و کابل ته بیا کابل کې یوه زلزله وشوله ډېره تیزه په هماغه مازدیګر که نه او موږ چې کوم ځای کې اوسېدلو هغه ځایونه په راکټ و په دې ګولیو او دا جاده څنګه بدرنګه وه که نه اوس الحمدلله افغانستان هغه ځایونه ټول ښه مارکېټونه دي ښه بلډینګونه دي نو هغه اکثره دیوالونه راولوېدل مونږ داسې ښکارېدل مونږ هم منډې کړې دې هوټل نه لاندې کته شو خو ډېر زیات تکلیفونه هم تېر کړل بیا دا کرکټ ای سی سی کې داخلولو مونږ دا لوبډله د الله داد نوري او خالق داد نوري الله دې آباد لري مونږ ته ډېر اسانه کړې وای طالبانو په لومړۍ دوره کې دوی دا کرکټ پاکستان ته سفرونه کړي نو یو بنیاد یې ایښی و خو بیا چې کله هغه دوی نظام نه تللي دوی هم پکې ورکړو نو بیا دوی هم را پیدا شو نوروز منګل پکې د ما طالبانو د وخت نه ښه لوبغاړی و ډېر د موږ خوښ هم شولو بیا همداسې دا ځوانان د نبي هلته موږ سره کلب کې داخله کوله تشویق هم که سپورټ هم که کور کې پلار یې م را سره نه را پرېښودلو پلار یې څو ځلې موږ د منډې م را کړي دي او بیا هم دا نبي په ډېر تکلیف راوستلی کورنۍ د زنده‌باد اوس ماشاءالله نبي کرکټ کې دا د دې ورلډ کپ کې 6 نړیوال جامې ولوبول او ډېر یو عظیم لوبغاړی نو ډېر اوږده کیسه ده ای سی سی کې پلیټ ممبر شو پلیټ ممبر کې بس دغه اسیا په سطح به م لوبې کولې هغه ایشیا کپ ته م کله لار پیدا کوله دې ته به راځو هغه ورځ کیسه راته وکړه چې کله ملي ټیم جوړ شو لست اعلان شو تاسو پکې وئ کومه ورځ به یادېږي او د چا خلاف لوبه وه چېرته به وه دغه کیسه راته وکړه او کابل کې چې کله 2002 کال و نو چمن وزیري کې هم د 4 ولایتو ټورنمنټ جوړ کړی خیر هغې کې خو ما ښه رنځونه وکړه هغې نه لوبډله جوړه شوله دا د ایساپ نه دي ایساپ پوجیان چې وو اکثریت پکې د اسټرالیا و دي د انګلینډ پوجیان نو دوی ویلې چې موږ سره یو میچ وکړئ نو هلته کلوب قهرماني ورته ویلې هغه کې یو ګراونډ و هلته دا
ارټیفیشل پیچ یې راوړو هوارې کو وکټې وي او کراوډ او د افغانستان میلمانه او دوی خپل دا راغلي وو چې لوبه مو سره شو نو هغوی موږ په 50 رنزو باندې آوټ کړه او ټیم کې زه سلیکټ شوم نو موږ اول ځل نوی لباس واغوسته هغوی را سره مرسته کړې وه د کرکټ دا سپین لباس هغه که څه اوس هم شته ده که نه ډېر کله چې ګورو نو بیخي ډېر زیات خوشحاله شوم زه سټارټ هم واخیستو بیا هماغه میچ کې د افغانستان په نمایندګي دا میچ د افغانستان او د احساس ستاسو اول ځل و دا اول ځل و په خپل کابل کې و هغې بیا بیل خوند وکړي اوم ګټو نو ما پکې داسې 40 رنزه پاتې وو زه ووتم 4 واړه مې شپږیزې ووالې که نه ډېرې لرې لرې مې ووالې زه ډېر فټ وم که نه نو سلسله روانه شولم او لوبغاړي دي صحیح د سلیکشن هم مونږ کوو خو الحمدلله ډېر یو ښه استعدادونه هم راوستي ډېر زیات نومونه دي بعضې سپورټ شول بعضې بیا د آخري وختونو کې سپورټ نه شول او اوس الحمدلله اوس خو همدغه قصه ده کرکټ کې همدغه قصه همدغه ته راځو آهسته آهسته د اسف نه ور اخوا چې بیا کله ملي ټیم جوړ شو د تاج صاحب کتاب ما لوستی دی او آوټ اف اشیز فلم مې لیدلی کتاب یې را سره دی مونږ خپل هم پکې ولیکو د معلوماتو تاسو سره نورو ملګرو دوستانو لوبغاړو سره مرکې د ملي ټیم د اول سفر راته ووایاست چې تاسو ملي ټیم ته انتخاب شو سفر مو کو چیرته و څنګه سفر و نو دا هم لږ د خندام پکې ده مهرباني وکړئ نو د 11 کلنو سفر شو اول ECC ممبرشپ هم واخیسته ایشین کرکټ کونسل لخوا او زه په مخ مې دانې مې عمر لږ غټ ښکارېدم او د 21 کلو خو 11 کلنو کې مې ځان واچوه که نه او دا نبي هم همداسې لغه لږ پوستکی یې صحیح وکړه لوبغاړو کې اکثریت دا ټولو ته تقریبا دا نومونه ورته ما لیکلي وو چې دوی سالګرې مناوي تیاره کې کېناستلو تیاره ډېرې وه داسې موږ لپاره کوم ځای نه تیاره کې کېناستئ کابل نه واوره هم شروع وه او اول ځل دا ټایم او دا کوټ هم واچو او خپله دې وتړله که بل چا درته نه ټای خو موږ ته یوازې نبي زده وو مکتب کې نور د چا نه وه زده اوس پورې نبي زده ده تر اوسه چا نه هغه ټولو ته تړلی نه کړي ټولو ته به غریب لګیا او تړلی به نو تیارې ډېر زیات خوندور مزل وکړو که نه دا رنوې باندې چې خوښه شوله نو ما هغه کله چې تیاري هغه سپیډ شروع کړو ما ذهن کې راغله مغل نور دا کریم خان او دا کرکټ نور څوک نشي اشاره وایم دې سپیډو کې به داسې مخکې ځي هغه مورال ډېر غټ شو بیا مې انډیا کې یوه میاشت ټریننګ وکړو ودرېږه مخکې دی چې انډیا ته لاړ شئ تیارې ته چې وختلی داسې فکر ته دې دا خبره وګرځېدله چې هغه شپه زه پلار ووهلم او لباس یې راته وشله او اوس هغه د هېواد په نمایندګي ځمه هغه احساس مې یادېږي دا کیسه بیا لږ وروسته ده تر اوسه پورې بیا چې 2009 کې زه کله افغانستان د نړیوالو ون ډې سټیټس اخلي او زه بیرته جلال آباد ته ځم کډه مې خپل وطن ته راوړې ده ډېر افتخار یې که نه ډېر خوشحالي او بیا د مشرقي خلکو چې هغه سرکو باندې کوم د ما استقبال کړی زما یادېږي زه زما حد نه زیات وژړل او پلار مې هغه وخت وفات د سرخکانو کې خلک ولاړو کابل ته زما یادېږي کابل ته ننګرهار د پوهنتون محصلین راغلي وو 2-3 بسونو کې ډک ډک راغلي وي رپورټ کې هم ډېر ښه اتڼونه ګډاګانې وکړې بیا دا نور لوبغاړي ورسره نه تلل وایي کریم صادق او استقبال خو ټول ننګرهار غواړي باید لاړ شي بیا ورسره روان شو هغه استقبال هلته یې موږ پلار نه وو او هل بیا رایاد شول پر اونر کې مې سر راباسلی و خلکو چکچکې والې ما ژړل نو الحمدلله ډېر د یو افتخار نه ټول وبخي ښه نو اول سفر مو ایشین کپ ته ولاړئ تاسو انډر 17 کې چا سره اوله لوبه مو وکړه اول هم د انډیا د چندیګړ موهالي انډر 17 سره لوبې کولې داسې لوبغاړي دا سوینګونه به یې کول موږ سوینګ پېژاندم نو کله به یې داسې بوډلولو کله داسې بس نټ یې راکاوه چل یې راښوده مونږ خو ټینس بال نه ډایرکټ دا ټول سلیکټ لر دا نبي او حمید حسن را سره و اصغر ستانکزی و را سره سمیع الله شینواری و بس همدا لکان هم پېښور کې را پیدا کړي لږ هم جوړ کړي بس نور څوک ول نه بیا داسې یو سفر هم راغلی چې مونږ 15 کلونو ته لوبغاړي نه پیدا کېدل بیا هم کوټه کې امتحان اخیستلی باندې به واورې پرتې وي تر راسه صرف دا بیټ مالې صحیح ونیسي چې کرکټ داسې چل خو ورځي که نه نو داسې سلیکشن هم شوي دي که نه افغانستان کې لوبغاړي نو اوس الحمدلله داسې کارخانې دي د لوبغاړو تیارې ته چې وختلی تیاره کې خو
خدمتګاران چایم ورکي، خواړه م ورکي، بیا طیاره چې ښکته کېږي. دا پروسه درته سخته وه که اسانه وه؟ زما خپل سفر مې یادېږي چې زه اول طیارې ته وختم چې ما څه مشکلات درلودل هغه ټول اوس مې زما یادېږي. ستاسو څه قصه وه؟ نو دا د موږ مشران چې وو چې څومره مهاجر وو، ډېر وطن دوست وو او افغانستان نه تللي وو، هېڅ داسې پردی وطن وو، یعنې ډېره غریبي هم تېره کړه، مهاجر وو. موږ هغه پکې راشن پاس هم نه وې اخیستی، پلار هم ډېر تکړه سړی وو. او بیا هغه ځای نه چې راسي په خپله تیاره کې کښېني، د افغانستان یا اریانا، ته د افغانستان په ټیم کې په تیاره کې لومړی سفر کې ډېر جالب و که نه. د هر یو لوبغاړی داسې خوشحاله و، دا کلین شیپونه او خلکو ځانونه یې هم ډېر ښه جوړ کړي. او بیا خفه شوم هغه سفر نیمایي کې د هندوستان کې د ایرپورټ کې مونږ 7 ساعته درولي وو چې د افغانستان نه راغلي دي، د بیکو کې څه دي، او د هر یو کس بیا کې پوره تلاشي او ښه تحقیقات محقیقات. ډېر زیات خفه شو. اوس هماغه مونږ لوبغاړي چې هماغه انډیا ته ځو نو بس ډېر قدر هم کېږي هلته او ډېر احترام کېږي. انډر 17 انډر 19 بالاخره لیف ټیم او ملي ټیم. راځه د ملي ټیم نه به قصه شروع کړو. ملي ټیم کې مو کله اول ځل سفر و؟ نو هماغه سفر کې بیا ما 17 کې یو 2 سیلیزې مې په دې چندیګړ ووهلې، یوه مې بیا په ای سی سی انډر 17 کې په کویت وواله، او په 50 بالو مې 144 رنز وکړ. او داسې دروند بیټ را سره و، اوس هم راته یاد دی. اوس وخت پلیران بیا راجیګ هم نه کېږي که نه. بیا پرفارمنس باندې ملي ټیم کې واچولم او ملیشیا ته سفر شو، اول سفر. بیا ما کوژدنه م وکړه. او کوژدنه دا کوم کال و؟ دا 2004 د جنوري وه. او کوژدن هم بس د موږ سفر نه موږ خپلوان خبر شوي چې کریم خو افغانستان ټیم کې سفر له تللی، نو هغه نوم او هغه هم لږ خپلوانو کې زیات شوی. نو کوژدن هم وشوله، خو ماشاءالله ډېر اوس خو به کور ودانې سره دا ټوکې نه کوي. نه ډېره بختوره وه. نه داسې خو ورته نه وایي چې زه په سفر لاړم زموږ نن مې ورسره ګپ ولګوه ډېر زیات، لکه دا مونږ چې ښځې په کومه خبرو غوسه کېږي هغه مې ورته وکړې که نه. ملیشیا ته لاړې اول سفر. ملیشیا مو چې ولید یو لوبغاړی چې تاسو وویل چې په کم کې مو ژوند کوو، حتی تلویزیون نه و هغه رنګه تلویزیون چې تاسو ورته کښېنوه، د یوې لوبې لپاره به تاسو منډې وهلې. ملیشیا طبیعي ده چې پرمختللی هېواد و، رڼاګانې به وي، بلډینګونه به وو، پاخه سړکونه به وو، میدان به هم بدل و. هغه احساسات څنګه وو؟ هغه راته ووایه چې ورسېدې ملیشیا ته. سهار و، غرمه وه، کله ورسېدې؟ نو دا انډیا چې ته مونږ هندوستان ته سفر کړی 11 کلونو، هندوستان هغه وخت کې دومره ترقي نه وه کړې، تنګ سړکونه یې و، خړ که نه کورونه، خلک یې هم دومره سمارټ نه دي که نه. نو ملیشیا ته شپې ورسېدو، او بس چې شپې ورسېدو نو دومره هغه سړکونه مو ولیده چې ډېر ښایسته دي، خو نور دا خوا دې خوا شی نه ښکارېده. هوټل ته لاړو، ډېر ستړي وو، ویده شو. نو سهار چې راپاڅېدم 23م که 24م منزل کې وم، او دا کړکۍ مې دا پرده داسې خلاصه کړه، چې مې دا کولالمپور ولیده. کولالمپور اولو بس بیا مې پوښتنه وکړه، وایي دا مسلمان ملک دی، وایي د سلطان ازلان شاه هغه دی دې ځای کینګ یې ده. نو عقل مې کار پرېښودو، باران به ډېر کېده، پاک سړکونه، ټریفک لایټ، خلک په قانون برابر، پاک سمارټ، جنګ نه و، یو بل باندې کار نه و، یو بل باندې غرض نه و، ښایسته خوراکونه، لکه کوټې بدلې شولې، هغه ژوند بدل شو. نو ډېر یو جالبه وه. خو مونږ بیا هم دغو سفرو کې مونږ دې شان نه خوند هم نه اخیستو. مونږ سره دا غم و چې مونږ هغه کم ځای کې د مونږ ځای کې دا کرکټ ټارګېټ لکه فول ممبرشپ یا پاکستان سره په ټي وي لوبه کول یا نړیوال جام کې، نو دغه شرطونه مونږ ته، دا ټیمونه به دې ماتول بیا به تلې. نو مونږ به داسې 2-3 کسه روان شو، د نیپال میچ چېرته ده، هانګ سره په کوم میدان دی، مونږ میچ به چې نه و. نو مونږ به د هغوی میچ ته هملته 3-4 ساعته ناست وو، ای بالران به مې باندې نه کتل چې دې ته څنګه لوبه وکړي، دا خو هېڅ شی هم نه دي، تبصره به هم کوله، دا باندې خو دغه بالر ټارګېټ کړي، دا داسې کړي، نو بس په لار به را روان وو. نو بیا هملته 14 ملکونو ټورنمنټ و، او یو په اول میچ کې په غلط اوټې راکړې. ما کرکټ کې نصیب لږ خراب ده که نه، یو خو مې کیچ نه غورځي که نه، او بل دا ده چې امپایر هم را باندې ړوند شي که نه، اکثریت را باندې ډېر ړوند شوي دي. نو اوټ یې راکړ، ډېر خفه وم. نوروز منګل سلیزه وواله،
ډېر یو ښه اخبار کې هلته د انګلیش اخبار کې د مونږ د افغانستان ټیم راغی دی ما ډېر غټربان و د نوروز عکس پکې راغی او په بله ورځ باندې ما سلیزه وواله که نه په ما هغه باندې بحرین باندې دا چپیان سپینران به دا به مونږ چېرته لوبوی شوی دلته به یې سوچ ته بال به یې داسې بریک کولو نو مونږ ټول خو بس محنت او خواري او دا هم ډېر کړی و ډېر فوکس به بیا هم 5م پوزیشن واخیستو بیا راغلو کابل کې لږ مشهور شولو لږ نور دغه خلک هم ول افغانستان ټیم جوړ شوی دا چا بس ټینس کوه بال طرف ته لږ لږ فکر لاړ دی وخت کې ګلبدین او دا هلکان بیا کلبونو ته لاړل که نه بیا مې انګلینډ ته تاج ملک یو ډېر په سختۍ باندې هغه وخت کې لندن ته تګ ډېر زیات مشکل و یو سفر یې برابر کړ 9 لوبې راته کاونټیانو او دا کلبونو سره برابر یې کړې او ډېر قوي استقبال یې ملته وکړي لندن کې او دا کاونټیان یې داسې وی چې ټول انټرنیشنل لوبغاړي پکې وو د هغه وخت د ایسکس کاونټي سره ګرانډ پلاور و د زیمبابوې انډي پلاور دا اوس د مونږ بیټینګ کوچ ډسکټي دی کپتان و نو هغه میچونو کې 8 که 9 وګټلې که 100 وګټلې او یو هم بیله دغلته دغه د هوټل په اړه یوه پوښتنه کوم بیا بېرته دغه لندن ته راځم تاسو ویل چې 3 منزل کوئ حتما په لیفټ کې به جګېدی ټیټې دې نه مخکې په لیفټ ته جګ شوی وې داسې مونږ لیفټ کې لاندې ډېر غلط سوي وو ښکته وایي مونږ یو لوبغاړی و چې پسې مو ولېږلو شی راوړه هغه په 5م منزل کې کښته سوی دې 23م منزل مازدیګره پورې نو پیدا کړی مونږ یې لږ مړه کړي وو چا نه یې پوښتنه هم نه شوی کولی نو دا د خندا کیسې و بیا کله بل ځل موقع نه وایي که پروا نه کوي نو دغه مې ویل چې دا لیفټ ته جګېدل ټیټېدل هغه هوټل هغه نو دا تاج ملک صاحب چې دا د مونږ نه لږ مخکې سفرونه کړي وو مونږ یو ځل دا کلیګانې را کړې که نه پخوا به چې کلي اوسې دروازې ته به داسې ونیوله خلاصه به یې کړه مونږ ته یې پرچو کې اچولې لاړو دروازو ته مونږ څوک به راځي دروازه به راته خلاصوي 2 ساعته مونږ هلته تقریبا هغه دروازې خوله کې ناست څوک به راشي دروازه راته خلاصوي بیا یوه ښځه راغله مور ته یې دا دروازې څنګه خلاصېږي تاسو سره کارډونه شته به مونږ پرچه یې داسې خلاصه کړه کاڼ یې داسې ورته ونیو غږ دروازه یې خلاص دننه کوټې ته چې لاړو مو افغانستان کې هم برق نه وي دا خو دلته هم برق نشته 2 ساعته تیاره کې ناست وو بیا لاړو باندې هم شکایت وکړو هغې کاڼ هغه ځای کې واچوئ ټوله کوټه رڼا کېږي چې کوټه رڼا شوله بې انتها ډېره ښکلې کوټه وه والله خندا په دې نه راځي که نه چې موږ تاسو دغه هغه خندا په دې راځي چې ستاسو په دغه سفر کې د افغانستان د کرکټ په دغه سفر کې دا هم د ژوند یوه برخه وه که نه چې داسې د دغه ژوند نه افغانستان کرکټ اوس داسې یو ژوند ته ورسېدو چې راځي په ام سی جي کې کرکټ کوي چې 1 لک خلک په هغه میدان کې کینی او د هر لوبغاړي ته 50 کیمرې لګېدلې دي او 200 څراغونه ورته لګېږي که نه دا په خپله دغه تفاوت په خپله د افغانستان د کرکټ دغه عزم او هوډ څرګندوي نو زه چې د تاج ملک رور نه وای که نه ما به د هغه ډېر صفت کړی وای هغه ډېر سټرګل کړی دی ډېر زیات نو هغه مونږ ته بیا سریلنکا کې کلب کې کرکټ برابر کړ مونږ یې ولوبغاړي سریلنکا ته 2000 کال کې ولېږلو مونږ څومره ډېر کرکټ کوو نو مونږ هغه اوس دې وخت کې اوسګار یو داخلي فسټ کلاس نه لرو اکیډمي نه لرو چې خپله تمرین وکړو مونږ هلته به هغه کوچز نه څه زده کړو زده کړې لپاره به هر چېرته مونږ لېږلو چې بیزي مو ساتي مصروفه مو نو سریلنکا کې مونږ 2 کلبونو مختلفو ته ورګرځي بدرولیا ته ورکړم بدرولیا کرکټ کلب فسټ کلاس خو هلته هم کرکټ کې ډېر سیاست و خپلو کسانو ته به چانس ورکاوه او ما صرف دوی سره نټ کو خلک بریکران او بریکران به وو لیفټ آرم سپینران وو پوښتنې به مې ته کولې دا څنګه لوبېږي او دا هغه هغوی سره په دې بس کې ناست وم شک به مې کله بیا سوچ کوم مالې موږ به هم فسټ کلاس کرکټ لرو او پول ممبرشپ به واخلو چې خدای پاک دغه نم بې غمه کې دې خلکو سره خو زه نه په ژبه پوهېږم او نه دوی را سره انډیوالي کې ډوډۍ هم داسې وه چې نه خوراک وه ټول مرچک به و نو یوه میاشت مې تېره کړه تنګ شوم اتي تاج ملک له په زړه شوم زنګ مې وویل مالتا دې کور ابادي چې زه دلته رالېږلی یم خو دغه دلته مالې که دې خلکو سره شم زه خو به ډېر خراب شم مالې ما بېرته راوغواړه نو بس بیا چې زه راتلم رئیس هم راته ویلې نو وسطي ګل هم ویلې شاپور دولت وایي موږ چې شی کوو هغوی هم تنګ شوي بیا ټول بېرته راغلو نو اوس الحمدلله
مونږ افغانستان کرکټ اوس کې خو اوسه قصه فرست کلاس کرکټ دی مونږ لوبغاړي لوبوي تیر کال دی مونږ 10 لوبغاړي فرست کلاس فرست کلاس دا اوس فرست کلاس لوبې تقریبا روانې دي. انګلند او استرالیا ته لاړل هلته کلب کرکټ کوي او کرکټ ډیر ښه شوی ده. د افهام او تفهیم خبره مو وکړه. تاسو خو انګلیش مو زده نه و هغه وخت کې، تاسو د سفرونو کې لوبغاړو سره نورو خلکو سره عامه محاوره کې په کومه ژبه غږېدئ؟ څه رقمه دا مشکل حل وکړه داسې وایم؟ لکه هغه پارسیوان چې پښتو وایي که نه نو داسې طریقې باندې پوهېدو لغاتونه مو زده وو که نه، خو داسې لکه ښځو سره او نرانو سره په دې نه پوهېدو، نر او د ښځو لفظونه پکې میکس استعمالول ټولو. خو بیا هم د انګلیش چې ده دا یو جرأت غواړي، وایي هغوی ډېر خوشحالېږي که نه، نو هغوی بیا پرې پوهېږي، لږ به د ګوتو اشارې وي. یو ځل لندن کې مونږ انګلینډ کې ډوډۍ ته لاړو نو ډېر هلکانو ویل حرام ده حرام ده که نه مې خورئ. ما ورته وویل زه ترې پوښتنه وکړم مال دس از بیپ، هغه چینایي وه که نه، هغه په انګلیش نه پوهېده بیپ ما زده کړی و که نه، مال دس از بیپ، هغه چاینز کې داسې یو سټایل وکړو. ما ورته ویل مال دس از با وایي نه مالې با حلاله بس مالې خورې شی حلال دی. بخیر لیدونکو د کریم جان دا ما هم د مینهوال لږ مونږ سره ډېره مینه لري که نه، په مونږ ډېر خفه کېږي. زه چې د استرالیا ته راتلم دومره پوسټونه یې کړي وو، دوی ته مونږ دومره کمه مینه ورکړې ده، خو دوی د کور آباد یې مونږ یې همیشه دلته استرالیا کې دغه ټول افغانان دومره مینه راکوي دا ننه پورې چې ته راسره وې. نو زه دلته راغلی یم چې وزن کم کم، سکس پیک جوړ کړم، دومره زیات یې چاغ کړم که نه، چې هره ورځ دوی سره 2 غنټې واکم کوم. خو همداسې هغه ده، الله دوی آباد لري. دوی خندا دپاره زه چې دا څو ورځې ورسره یم ما ته همدغه خبره کوي چې وایي ما پرهیز شروع کړی دی، خو هر چېرته چې ځو بس غوښه وي وریجې وي پرهیز نه کېږي، نو سخته ده. د دغه سفرونو باندې که لږ نور هم تم شو، خاطرې خو مو جالبې وې، قصې مو جالبې وې. بیا چې کله افغانستان د یو ورځنیو لوبو امتیاز یا ODI سټیټس یې واخیستو په افغانستان، زه هغه وخت کې خبریال وم کابل ما ته یادېږي وم، زه پوهېدمه چې هلته دا وضعیت څنګه و. هغه کیسه راته وکړئ، دننه د لوبغاړو په منځ کې څه خبره وه چې مثلا دا خو یو غټ ارمان و. په هغه وخت کې نړیوال جام افغانستان پاتې شو، زما یادېږي جنوب افریقا کې دا لوبې روانې وې، خو ODI سټیټس یې واخیسته. اوله لوبه سکاټلند سره وه چې مو ګټله. هغه وخت د لوبغاړو هغه داخلي کیسه څنګه وه، احساسات او عاطف د دوی ترمنځ؟ فیسبوکیان یې خفه کېږي نه، هغه وخت کې فیسبوک نه و. او بله خبره دا وه چې مونږ ډېر یعنې دا زه که کپتان نه وم غوسه به مې کوله، برداشت کېده به. کله به اکثریت سفیډه به هم د مونږ یو لوبغاړي بل ته ورکړه، خو سبا به بیا هماغسې ملګري وو او ډېره زیاته مینه وه، ډېره یوه ښه جذبه وه. او بیا لږ خودغرضي راغله، لږ د هغې نه لږ وروسته 2010 کال نه وروسته. او خودغرضي چې هر فیلډ کې موجوده وي یا په هر مملکت کې موجوده وي، د ناکامۍ غټ علت هم همدا شی دی چې یو شی ځان ته خوښوي، او کله چې یو شی بل مسلمان ته خوښوي، داسې اسلام نظر هم ده. نو مخکې مونږ ډېر سره مینه ناک وو او د وطن حالات هم لیدلي وو، کنډواله کابل هم لیدلی وو، جنګونو نه افغانستان پاتې وو. مونږ کې دومره انرژي نه وه، مهاجرت کې ما هغه بدې ورځې د ژوند تېرې کړي، ماشومتوب څومره ګل وخت دی، څومره ښایسته ژوند دی. نو مونږ یې په مونږ خو تېره شوه، د خپل راتلونکي نسلونو ته لږ کار کول پکار دي. نو هلکانو کور آباد وي، زه د ټول نومونه والمه: الداد نوري، تاج ملک صاحب محترم، نوروز منګل، رحمت ولی دی خدای وبخښي شهید، محمد نبی، سمیع الله شینواری، شاپور، نور علی خان، حمید حسن، بعضې نومونه اصغر د رانه هېرېږي، دوی دې خفه کېږي نه، دوی ډېر زیاته، دوی کورنیو هم ډېر زیاته، هغه لوبغاړي وو چې دوی کورنیو هم زه ډېره قدرداني کوم. دوی لوبغاړو په واقعي معنا د افغانستان نمایندګي په نړیوال سټیج ډېر په مېړانه او په نره کړې ده. او انشاءالله که کله هم زه قدرت کې راغلم نو دوی ته به زه ډېر زیات امتیازات په نظر کې ونیسم. هغه وخت کې چې تاسو نړیوال سټیج ته راغلی، هدف څه شی و ستاسو چې مثلا 15 کاله 10 کاله وروسته افغانستان کرکټ چېرته لیدل غواړئ؟ نو لږ ما که درته ویلې، لږ بیا دا کرکټ کې لږ
د مونږ داسې خلک چې هغه یو تعلق لري یا وزیر خپل و یا کوم یو غټ چارواکی خپل و هغه خپل په جای د دې چې یا یې نوروز چیرمن کړی وی یا استیګل یا رئیس خپل ځان به چیرمن که او بس شهرت ته به خوشحالېده او بیا ته داسې فیصلې کېدلې چې زمونږ کرکټ لږ د ملګري سره مونږ یو بل نه جلا کړو نو هغه هدف هغه ترلاسه مونږ کول هدف کوم کې ترلاسه کېدلو کې دومره مشکلات راغلي چې تر اوسه پورې خله نه ډکېږي او دې خله ډکېدل دا دي چې مونږ پردي اوس هېڅ ضرورت نه لرو مونږ یو استرالیایي یا انګریز کوچ ته مونږ $2,000 ورکوو قسم د دا قابلیت د مونږ د افغانستان اوس په 15 روزونکو کې شته او بس یوازې مونږ خپلو خلکو ته خپلو هغه هستیو ته او خپلو استعداد لرونکو خلکو ته هغه عزت او احترام نه ورکوو دا زموږ ټولنه کې ډېر پخوانه ده د کرکټ یو بحث دی په دې باندې به هم وغږیږو انشاءالله که نن ونشو بلې ورځې ته نړیوال جام ته چې کله افغانستان لاړو زما یادېږي په ویسټ انډیز کې اول نړیوال جام و تاسو په اوپنر وایي هغه قصه راته وکړئ نړیوال جام ته کریم خان هغه کریم خان چې د هغه په سر کور کې لانجه شوې او دا نړیوال جام ته ووتو نو هغې کې خو یو دا و چې د تاج ملک مونږ سره بیا کرکټ کې لږ 2-3 سفرونو کې بیا کوچ کبیر خان راغی او بیا دغه ورلډ کپ ته تاج ملک بیرته اسسټنټ کوچ سو بیا ویسټ انډیز پسې را رسېده نو په دې لاره کې دوبۍ کې د پاسپورټ ورک سوی فلایټ یې مس کړی و زه ورته ډېر لیوال وم چې دی باید دلته راشي دا هغه ارمان یې پوره شي او دا جام وګوري خو بیا میچ په سهار باندې چې شروع کېدو په وخت کې راورسېدو نو دا ټوله شپه ما سره یې فکر و ماخوستن ډېر د ورلډ کپ کې بیا 7 سټار یو ډېر غټه فیسیلیټي درکوي یو ډبل بیډ باندې ګلان هم درته اچولي تازه یو لوبغاړي لپاره که نه نو خپل ډاکټر ته لاړم خوب 2 ګولۍ مې ترې واخیستلې ما چې سبا ته د افغانستان میچ ده او افغانستان په یوه ورځ باندې ټوله نړۍ باندې پېژنم ما یې 6 شپږیزې وامه دا مورال مې دومره های و او چې په غوسه مو ما ګولۍ مې چې واچولې سر مې کېښودو کله په صفر اوټسه او کله پلار را یاد سي او کله هغه مشکلات ما چې ګاللي دي سبا افغانستان په تلویزیون لوبه لري ویده شه بیا خوب نه درځي بیا همدا خبرې او دا ماغزه بس بیا لاړ شه او 2 رکعته مونځ او اودس وکړه زه خیر ده که خوب دې ونه کړم الله ته خو راسره شه بس هیلپ راسره وکړه خو کرکټ دپاره خوب ډېر یو ضروري شی ده 8 ساعته او ډېر فرش مغزو سره باید میدان ته لاړ شي نو سهار کې هلته خو اذان نه کېده ویسټ انډیز کې و او همداسې رڼا شوه مونځ مې وکړو لاړم چې ناشتې ته لاړم 3-4 هلکان هلته نور هم ناست وو نبي هم پکې و هغوی هم همداسې ټوله شپه یې ما غوندې پېښه تېره کړې وه خوب یې نه و کړی په دې خاطر چې سبا په دې د افغانستان اول ځل میچ د افغانستان او بیا هغه ځای کې هغه انډیا سره اول میچ و سرود غږول او د افغانستان بیرغ او دا د ما نه بلکې ډېر زیاتو افغانانو ته به دا ورځ اوس هم یاد نو بیا په دې بس کې چې کله ګراوند طرف ته روانېدو نو په دې بس په دې سیټ چې ما د سر کېښودو د زندګۍ داسې یو خوب راغی چې ما ژوند کې داسې خوب پسې سترګې او میدان ته روانې لوبې ته او بېرته جګ شوم مایل عظیم بهی مونږ داسې بېګا داسې مصیبت تېر کړی عظیم ستاسو ډاکټر مونږ ډاکټر عظیم بهی ډېر کار یې کړی نو هغه یو پمپ ته تاو شو او دا ریډ بول یې راواخیستلې یخې یخې دود هم دا و چې کله ګراوند ته چې لاړو نو ګرم شاور واخلې په ګرمو اوبو مو لامبل بیا دې وخت کې تاج ملک هم راغی نور دې نه خبر شوی چې کله بس وروره بس بال پسې ولګېږي که نه خو سوینګ هم ډېر کېده هغه نوی باران چې وشي بیا دا سوینګ ډېر کېږي پروین کمار بال کې دومره پړی اچولی نو هم سوینګ یې آشیش نیرام و زما یادېږي او بیا زه هم په صفر اوټ شوم نبي خوب نه و کړی هغه هم په صفر اوټ شو مونږ کې د اصغر ډېر خوبي ده د میچ په شپه به یوازې اصغر ستانې ځای ویده کېده بیا به یې لایف میچ کې شپږیزې هم ډېرې والې هغه شپږیزه والو هربجن سنګ باندې زما یادېږي نو بیا چې راغلم او بس هماغسې بوټانو سره چې ویده سوی یم تقریبا 18 ساعته خوب مې کړی و اصلا ګولۍ وروسته کار وکړه ګولۍ سبا ته کار شروع کړو ډېر خراب یې شروع کړو جالبه ده دغه هندي لوبغاړي مو اول ځل ولیدل ډېر زیات ښه لکه دا دوني مې ولیدلو ډېر یو قدردان لوبغاړی ده او حق یې جوړېږي چې دومره زیات مینهوالو لري کوم یو لوبغاړی هم چې ډېر زیات اخلاق او مینه او سادګي او عاجزي لري او خپلو مینهوالو ته مینه ورکوي نو بس زه د هغې لوبغاړي خپل هم بیا مینهوال کېږم نو دې کې اوس ماشاءالله اکثریت لوبغاړي خپلو مینهوالو سره ډېر زیات ښه چلند کوي
اوس کرکټ نه کوئ، اوس په استرالیا کې روزونکي یاست. زه مطمئن یم نه چې دلته کرکټ کې کپتان یم د کلب کپتان یم لوبه هم کوم. مې دا چې افغانستان ملي ټیم کې اوس نه یاست، تقاعد شوي یاست یا د افغانستان نه وتلي یاست، کیدای شي بیا آینده کې بیا چانس پیدا شي چې په یوه برخه کې نه برخه کې کرکټ وکړئ. دغه خپل دا ټول سفر خو موږ تر شی نشو کړی، که هر څومره پرې وغږیو، کتابونه پرې ولیکل کېږي، که دا ټول داسې وګورې، شاته وګورې او بیا اوس بیا متوجه شي چې استرالیا د نړیوال جام د افغانستان ټیم پکې دی، څه دغه ذهن کې د څه شي ګرځي؟ ولا بس اول خو مې د استرالیا ولیدل، دا ګراونډونه مې ولیدل، داسې بیل داسې تعجب مې وکړو، بیا مې ځان باندې ډېر افتخار وکړو. بیا مې داسې یو شی دې نه وانګېرل چې دا هر انسان دا که مونږ ډېر انتهایي زیات کوشش کړی، دا داسې په اسانه خو نه دی راغلی، دا که خو مونږ ډېرې زیاتې داسې خبرې که زه وکړم او دا لیدونکي ټول به ژاړي. نو ډېر تکلیفونه دې منځ کې تېر شوي، ولږې تېرې شوي، کرایانې چا سره نشته او ډېر زیات. او بیا د مونږ لوبغاړي ماشاءالله اوس اقتصادي لحاظ نه مونږ کرکټ کې فل ممبر یو او ورلډ کپ کې استرالیا کې، او بیا زه هم ورته داسې الله را برابر کړم، یو کلب سره هم قرارداد شوی، دوی نه مخکې راغلی او دلته بس خفه بیا په دې شوم چې زه د کوم ښار کې اوسېږم، د افغانستان دواړه لوبې باران خراب یې کړلې، نو قسم مریض هم شوم، شونډې مې ووتلې او لوبغاړو ته مې ویلې ما پاس زه ناست یم، ما لپاره به هم دا میچونه دواړه ګټئ او په خپل ټیم باندې ډېر باوري مو وه. نو ډېر یو د ویاړ احساس مې وکړو او د هماغې په منډو ترړو هلو ځلو په وجه باندې افغانان ډېره زیاته مینه راکوي. بس الله سره ډېر زیات عزتونه دي، مونږ یوازې خپل هیواد او هیوادوالو د عزت دپاره به دغه کرکټ کړی ده. ښې ډېرې زیاتې کیسې هم پکې ګټلې دي او بس دا کیسه یې ټولو نه زیاته راته د تعجب وړ وه. لوبغاړو ته مو څه مشوره ورکړه ده؟ اوس دا نوي ځوانان راغلي دي، اوس خو کرکټ ډېر بدل شوی دی، شهرت دی، پیسې دي، تلویزیون دی، افتخارات دي، اوس خلک افغانستان کرکټ سره اشنا شوي دي. نو مشورې دپاره خو دوی کش ماته یو دعوت راکړی وی، ځکه نور نړۍ کې داسې کېږي، خو بیا هم د دې تاسو د میډیا له لارې زه دا دعوت ورکړم چې کرکټ یو شی نه مني، لالچ. چې یو لوبغاړی وایي چې یاره زه دې نن مین اف د میچ سم او یا دې سړي نه دا ویکټه به داسې ولم. کرکټ د یو هنر لوبه ده، په کوم هنر باندې چې ته په دې خپلو مغزو کې خپل مخالف ته ماتې ورکې، نو دا ټول نه خټه خبره ده. نتیجه بیا وروسته چې کله راوځي ګټې په صورت کې بیا پبلک هغه او عوام ټول هغه تا ته عزتونه او هر شی درکوي. نو دې ډېر زیات مثالونه دي، چا چې لالچ کړی و. فضل حق فاروقي سره زه ملاقات زما وشو، هغه ته ما وویل مال دا نسیم شاه نه آوټ شوي دي، په تا یې 2 شپږیزې ووهلې، تا غوښتل چې دا یې بوډ کړم او بیا داسې یو سټایل وکړم او دا سټایل داسې افغانان بیا داسې خوښ کړي، خو ته خبر نه وې چې تا د 1 اور 40 بال د تجربه دې نه وه، ځوان چا درته هم نه وې او تا نه هغه یارکرې پولټاس کېدلې او هغه در باندې چکې کړې، ډېر زیات خلک خفه شول، ته هم اوسه پورې خفه یې، خو دا کرکټ دی پکې راځي. نو دغه لالچونه کرکټونه میچونه بایلي. نو چې دا لوبغاړي د ټیم غوندې لوبه وکړي او داسې ووایي چې زه 50 د 30 18 20 او همداسې دا ټول چې راجمع کړي 160 ټارګېټ، 1.5 سل ټارګېټ چې ډزه مې ډزه هغه هم دلته جوړېږي، دومره استعداد هم پکې شته دی. او بیا د مونږ غوندې بالرانو دې زه داسې تعریف نه کوم، دا ټوله نړۍ وایي د انګریز بیټسمینان چې دي د سپینرانو نه ډېر ډز جارېږي او د مونږ سپینرانو ما نړۍ کې هر رقم سپینر وهلی دی، خو دا مجیب راشد دوی پسې ما ته نټ کې هم بال کوي، ما ته نه شوی وهلی، ما چې زه یې نه شم وهلی نو هیټر خو یې بیخي دې نه شي وهلی. نو دوی نه بیا دا رنځونه څوک نه شي پوره کولی. اوس هم ورسره انشاءالله پوره چانس ته دی، 2 لوبې پاتې دي، که دواړه وګټي او دواړه ته ښه پریشر کې هم دي، ځکه چې هغوی هم لوبې بایللي، خراب مارجن هم بایللي او افغانستان ټیم چې دا نوی ټیم دا مینوال هم دي، دا هیله لري او ځوانان هم اوس دې ته ډېر داسې وږي دي چې څه نه څه کارکردګي وکړي. ډېره مننه چې ګله، کیسې خو ډېرې دي او زه پوهېږم چې ستا په زړه کې هم ډېرې خبرې پاتې وي، زما هم ډېر سوالونه پاتې شو. نو انشاءالله په دې هیله چې بیا کوم بل ځای وګورو او بیا په ټلیفون وغږیږو یا مخامخ سره وغږیږو، پاتې کیسې بیا بل وخت سره وغږیږو. که نور څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. نو څه لږ څه دا دی چې ته چې امریکې ته لاړې، دا خو ما دا د کچګړې کې هم زه کرکټ کې ما ډېر مینهوال لرل که نه، او د افغانستان نه مخکې پېښور کې به ډېر مشهور وم، ما چېرته ویلې هر چېرته.
نو هغه ملګري مې څوک استرالیا کې دي څوک امریکا کې دي او تا سره څوک اکثریت ګورم ټولو ته به ډېر سلامونه وړاندې کوي سبا دې پرواز ده او سبا دې پرواز ده ښه په خیر سره بس په خیر ورسېږي او ته چې څومره کار کې نو خلکو ته په سوشل میډیا کې یوازې دا ښکاري چې جعفر صاحب یو ښایسته ځای کې لګیا دی خبرې کوي د هغې تر شا چې ته څومره ستومانه کېږي دا یوازې ما ته معلوم دي تاسو نور ملګري یا د میډیا نورو برخه والا نو الله دې تاسو ټولو ته اجرونه هم درکړي او مونږ تاسو باندې ویاړ کوو او بس الله دې بس افغانان اول دې مونږ ټوله لوبډله او بیا دې مونږ ټول هیواد او ټول افغانان سره ورونه کي او بس یو بل سپورټ کوي یو بل ته مرسته کوي یو بل مرستې نه بغیر مونږ کله هم کامیابېدی نه شو نو حوصله هم ځان کې پیدا کړي او دا خپرونه مې هم د خپلو مینوال دپاره مو کړه او تا هم رانه وکړه نو الله دې وکړي چې دوی خوښې شي انشاءالله نورې ته ډېرې کیسې به بیا ورسره کوو په خیر تا د خدای ژوندی لري عجیبه ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني له وخت قربان ډېره مهرباني